زما د لرې وطن یاره. غمجن مازیګر دی بې لتا نه مسافره الله خود ذره ولا جانا نه مسافره الله الله خود ذره ولا جانا نه مسافره غمجن مازیګر دی بې لتا نه مسافره خفا مشت دلتا د شمشاد نړیوال ټلویزیون مینوالو زه نزار یوسفزی ستاسو د خوښې په خپرونه کې چې نوم یې دی زما د لرې وطن یاره په دې کې تاسو ته سلامونه او نیکې پیرزونې وړاندې کوم. ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده چې په دې خپرونه کې موږ په متحده عرب اماراتو کې د هغه لکونو پښتانه چې دلته کې د مسافرۍ دا زاره چاو د ژوند کوي د هغوی د ژوند ځینې اړخونه ځینې کیسې تاسو لپاره راوړو. دلته کې خلک موسیقي اوري، خپله کڼه اوري، خپلې ژبې سره څومره مینه لري، خپل وطن ته، خپل قام ته، خپل خاورې ته په راپېښو ستونزو د دوی نظر څه دی لکه دې ټولو خبرو باندې موږ دلته کې دوی سره بحث کوو. نن موږ راغلي یو ابوزوبی ته زما د لرې وطن یاره دا خپرونه نن زموږ د ملګرو دلته کې د ابوزوبی کې دا پروګرام را جوړ کړی دی او موږ په متحده عرب اماراتو کې چې چته هم پښتانه دي په کوم ګوټ کې هم دي زموږ به دا کوشش وي د شمشاد ټلویزیون چې د هغوی پورې ځان ور ورسوو او د هغوی په زړه کې چې کومې خبرې د کلونو راسې پرتې دي هغه د شمشاد ټلویزیون په شیشه باندې ټولې دنیا ته وښیو. نو نن موږ راغلي یو ابوزوبی ته د ملګرو دا پروګرام را جوړ کړی. دلته ما سره په خوا کې یو ملګری ناست دی د سره خبرې اترې کوو چې دی څه وایي. ساره وال خیریت دی الله شکر څه نوم دی ستاسو؟ عثمان خټک. عثمان صاحب څومره وخت وشو دلته؟ نزار صاحب دلته زمونږ تقریبا 8 کاله وشو. ښه لا نوی تازه یې؟ تازه خو نه یو 8 کاله ډېر شی دی. دا راته ووایه چې دلته کې خو ته په متحده عرب اماراتو کې ګرځې دلته چې کوم پښتانه دي دی څنګه کولی شي چې د خپلې ژبې لپاره د خپل کلتور د ترقۍ لپاره چې تاسو دا څه هلې ځلې کوئ ته څه ګڼې چې ګنې دا زموږ ژبې ته زموږ کلتور ته ته څه وده ورکوي لکه؟ ډېر ښه نزار صاحب. ټولو نه اول خو نزار صاحب ستاسو، زرزاده صاحب ستاسو او د شمشاد ټلویزیون ټول ټیم ته او خاص کر زموږ ګران میلمه ملک ریاض پنګش صاحب چې کوم زموږ میلمه دی دا ټولو ته زما طرف نه او د ابوظبي ټولو ملګرو طرف نه هرکلی وایو. الله مو هرکله راوله. او څومره چې د کلتور خبره ده تاسو ته لکه څنګه پته ده چې د پښتو کلتور چې کوم دی دا ډېر ریچ کلچر دی او دا د 6,000 کاله نه مخکې نه روان دی او پښتو چې کوم دی موږ ته هر څه راکړي دي. پښتو موږ ته حجره راکړې ده، پښتو موږ ته قانون راکړی دی یعنې جرګه راکړې ده. اوس په دې باندې چې خبرې کېږي دا جرګه او کومه حجره چې کومه دی یعنې پروګرام به کم وي خو دا خبرې به ختمې نه شي. او تاسو ګورئ چې دلته کې ابوظبي کې څومره پښتانه دي دا ټول په خپل کلچر کې په خپل زبان کې او نوره د دی چې څومره هم کارونه دي دا به ټول تا ته په پښتو نه ډک ښکاري. او مطلب څومره هم پښتانه دي دلته کې دا زمونږ حجره دی په ابوظبي کې. دلته کې مونږ راځو، دلته کې کینو، دلته کې مونږ هنرمندان هم راځي، زمونږ مشران هم راځي. نو مونږ ته دا نه فیل کېږي چې مونږ د وطن نه بار یو. دلته کې چې څوک هم راځي نو دغه هغه وطن دی لکه څوک دا نه محسوسوي چې دا مسافر دی په وطن کې ناست دی همدغه ماحول دی. د وطن د لرهوالي هغه احساس خو په خپل ځای باندې وي خو کوشش دا دی چې تاسو دلته کې د جمعې په شپه یا داسې د چوټۍ په ورځ باندې راغونډ شئ او دا ټنګ ټکور او په دې سیزونو د ژوند هغه د مسافرۍ هغه ستړتیا چې کوم دی نو ستاسو ختمه شي. جی بالکل بالکل همدغه ټول ملګري راغونډ شي دلته کې او دغه هنرمندان او زمونږ ګپ شپ او د خپل د یو بل د کلي نه خبر شو، د خپل حال او احوال نه خبر شو او دغه پروګرام یې شي. ډېره مننه ستاسو. ډېره مننه ستاسو. ما سره دلته یو بل مشر ناست دی د سره خبرې اترې کوو چې دی څه وایي. ستړي مه شئ. ژوندی اوسئ نظام خان. څه حال دی؟ خیر دی جي ستاسو دواګانې دي. ستاسو نوم دی؟
زما نوم شهرون دی او د سوات اوسېدونکی یم. سوات یاره ته خو ډېر ظالم سړی چې د سوات نه دلته راتلې، دومره شین وطن، داسې شنه شنه غرونه، داسې شنې اوبه، دومره شینکۍ دی پرېښودلی، دومره ښکلی موسم، اوس هم په سوات کې په غرونو باندې واورې پرتې دي او ته دلته راغلی. بس خو دا ډېر د ګټ د کاڼي راته ښکاري. نزار خان حال دا دی چې بس وطن خو ډېر ښایسته دی او بیا زمونږ په دغه سیمه کې د سوات خاوره چې کومه ده هغه دغه سویټزرلینډ بللی کېږي، خو خپلې څه مجبوریانې د هغې وجې نه مسافري اختیار کړې ده او دا زمونږ دویم کور دی. د امارات هم داسې دي چې بالکل او د دې وجې نه دلته مطلب دی چې یو سړی په تکلیف کې وي خو د هغه هلته کې نور کور خلکو ته لږ سهولت وي، دې وجې نه سوات خاوره پرېښودې ده او دلته راغلي وو او مسافرۍ دغه دی. بیا هم د خدای بلا پښتانه دي او دا موږ ته نه محسوسېږي چې موږ په یو دغه وطن کې. نو په دې احساس باندې ډاډه یې چې که دلته کې ستا ژوند هر څومره د تکلیفونو، د مشکلاتو او د ستونزو نه ډک دی، خو د دې په نتیجه کې هلته کې ځینې خلک دي چې د هغوی په ژوند لږ سکون او په ارام او جي داسې چې د هلته کې خلکو ته پکې ښه په سهولت دی او یو یې موږ له ډېره مینه راکړې ده، ډېر څه دغه دي او موږ له پکار دی چې د دې یو یې د هر څه قانون مطابق د دې دغه یو یې موږ له ډېره مینه راکړې ده، خو موږ پښتنو هم د دې ځای کومه ودانۍ، کم بلډینګ چې ګورئ دا د پښتنو په وینو، پښتنو په خپلو مټو باندې آباد کړی دی. دلته چې کوم شین بوټی وینئ چته نه چته یو پښتون به ورته اوبه اچولي. ته د سوات یې ماته یو شعر رایاد شو د سوات په حواله چې زه کلیوالم د غزل په ښکلا څه پوهېدم، زه کلیوالم د غزل په ښکلا څه پوهېدم، سوات او جانان دومره ښایسته و چې شاعر یې کړم. ډېره مننه ستاسو. ډېره شکریه. اخره کې زه ستاسو او د شمشاد ټلویزیون ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې تاسو دلته راغلی او موږ ته د دې دا موقع راکړه او دا ټول ملګري راغونډ شو او د یو بل سره ملاقاتونه وشو. ډېره ډېره مننه. ډېره مننه ستاسو. ګورو که موږ سره څوک شاعر ملګری دلته کې وي، یو شاعر ملګری خو شته، نو د ده نه شاعري ورو خو دې نه مخکې ماته یو دوه شعرونه رایاد شو چې ناست وي په محفل کې خو تنها لګي، ناست وي په محفل کې خو تنها لګي، پته د مین سړي صفا لګي، او دا وړه اجاز د تا د شونډو دی، دا وړه اجاز د تا د شونډو دی، ته که دروغ هم وایې رښتیا لګي. د شاعر ملګري ته خواست کوو چې په خپل کلام باندې مو ونمانځي. په خیر ورستړی مه شئ. السلام علیکم نزار صاحب، زما فضل هادي نوم دی. ډېره مننه ستاسو ټول ټیم د شمشاد ټلویزیون د پوره ټیم زه شکریه ادا کوم. که خپل کلام راته واوروئ نو ښه به وي. غزل یو څو شعرونه وړاندې کوم. ارشاد. وایي ځکه احساس د بېوسۍ مې ژوندانه کې اوسي، ځکه احساس د بېوسۍ مې ژوندانه کې اوسي، چا چې برباد کړمه هغه زما په زړه کې اوسي. واه. هغه به څنګه تمنا د سوکالۍ ولري، واه. هغه به څنګه تمنا د سوکالۍ ولري، څوک چې د غم سره یو ځای په یو کاله کې اوسي. واه. او ما به پخوا ترېنه د خپل زړه صبر کړی وي، خو ما به پخوا ترېنه د خپل زړه صبر کړی وي، خو زما په روح، زما په ساه، زما لیمه کې اوسي. ډېر ښه. او بل شعر د نزار صاحب چې ارشاد. د وصال زیری به په زیری د جنت ولګي، د وصال زیری به په زیری د جنت ولګي، څوک د مودو نه په سرور د بلتانه کې اوسي. او اخیری شعر د نزار صاحب چې هغه هادي درته تر اوسه دواګانې کوي، چې ستا د لاسه لکه اور په تناره کې اوسي. واه. ډېره مننه. ډېره مننه. ستا ملګري ډېر ښه غزل دې وویې. ملګرو دی د ټنګ ټکور هم تابیا کړې ده. راځئ چې په خبرو به څه ستاسو وخت اخلو. راځئ چې رباب باندې یو نغمه واورو، بیا چې ټپې واورو، بیا چې چاربې ته واورو، غزل ته واورو. ما ته یو شعر رایاد شو چې دا سندرې دا جور جور فکرونه، دا سندرې دا جور جور فکرونه، دا به دا ذهنونه وشاربي، دا جنګ دی.
په دې شعر باندې شکیل شاه زموږ ډېر ښه زلمی سندرغاړی دی هغه ته خواست کوو چې موږ په خپل فن باندې چې کوم دی نو ونازوي.
غمجن مازدیګر دی بیلتا الله خود ذرا ولا جانا مسافر سپین تنکې غانټول او سور ریتې مې دله راوړو سپین تنکې غانټول او سور ریتې مې دله راوړو غرونه مې راوړې نو سپرلی مې درله راوړو او ما د کوی کاپ خاپیری څه کولې راغلم ما د کوی کاپ خاپیری څه کولې راغلم ستا دپاره تللی وم غمې مې دله راوړه او خیال د مستې پیغلې خیال د مستې پیغلې او د مات منګي ټوکري خیال د مستې پیغلې او د مات منګي ټوکري زړه د خپل وطن مازدیګري مې دله راوړه نو په دې ټنګ ټکور خو موږ تر خپل وطن هغه حجرې او رایادې شوې ما ته دا شعرونه رایاد شو موږ سره دلته کې یو بل زلمی به ورته ومه ویښته خو یې سپین دي هغه راسره ناست دی هغه سره خبرې ترې کوو چې دی څه وایي ستړي مه شئ په خیر ډېره مننه وروره په خیر راغلی تاسو څه نوم دی ستاسو اکبر زیب جي د سوات اکبر زیب وروره دا راته ووایه د نورو مشرانو سره مې هم خبرې ترې وکړي که دا راته لږ ووایي چې دلته کې خو ډېر په لکونو پښتانه میشتري ژوند کوي لکه ستا په شان ډېر تعلیم یافته زلمي پکې لوم شته دا تعلیم یافته زلمي دا جدید څیزونه هم لکه دا نوي څیزونه هم استعمالوي ټلیفون استعمالوي انټرنیټ استعمالوي کمپیوټر استعمالوي څنګه کولی شي دا زلمي چې دی د خپلې ژبې او خپل کلتور د پرمختګ دپاره کار وکړي چې ته څه ګڼې لکه نظار صاحب ستاسو ډېره ډېره مننه تاسو دلته د راتګ هم ډېره مننه ستاسو د شمشاد ټي وي هم تشکر ادا کوم دلته په راتګ باندې چې د پوښتنه مو وکړه یو ډېر مهم سوال تاسو کړی دی چې د پښتو ژبې کلتور دا تعلیم یافته طبقه څه قسم خدمت کولی شي نننی وخت تقاضې دا دي چې اول خو د مونږ د خپل قام د دې تعلیم یافته طبقې نه دا توقع وساتو چې کم از کم د خپل وروڼو کم چې د څه وجه په وجه باندې محرومه پاتې شوي د تعلیم نه د هغوی سره کومک وکړو مرسته وکړو چې په څه نه څه شکل کې هغوی ته دا لاره رڼا کړو د هغې نه وروستو د ژبې ته ودې ورکولو دپاره زه دا منم چې پښتو ژبه د چا محتاجه نه ده ډېره زرخیزه ده ډېره جوره ده د هر وخت په مناسبت سره پکې خپل جوړوالی پروت دی او په تیره دا ژبه زموږ د کلیوالو شاعرانو هنرمندانو ژوندی ساتلې ده او دا مې یقین دی چې د قیامت تر ورځې پورې به هم د دوی په برکت باندې دا ژبه ژوندی وي په اوسني وخت کې څه ضرورتونه دي چې د قام د نورو قامونو سره سیال کړو د هغې په لړ کې تاسو سوال وکړو چې انټرنیټ دی نورې سوشل میډیاز دي د انور صاحب ورور خبره په خپل ځای باندې خو اوس هم وایي چې په دنیا کې یو ډېر لوی تعداد د پښتنو په سلو کې زما خیال چې لس پښتانه وایي داسې دي چې له خپله جیبه لیک لوس په هغې کې ورځي او د نورو له نه ورځي لکه دغسې که موږ وګورو نو په لکونو پښتانه داسې دي چې کتاب نه ګوري علم چې کوم دی دا په دنیا کې په کتابونو کې دی یو خبره خو دا بل موږ له پکار دی چې موږ خپلو ماشومانو ته چې کوم دی دا جدید علمونه ور ورکوو خو پکار دی چې خپله ژبه ورته ومښو په دې کې ورته لیک لوس وښو که موږ ورته د دنیا ټولې ژبې ترقي یافته ژبې وښیو او هغه د خپله مورنۍ ژبه نه ورځي نو د ده په شخصیت کې یو زبردست کمی پاتې شي او دی ټول عمر د دې احساس کمتری ښکار وي نو ستاسو ډېره مننه مهرباني ستړي مه شئ په خیر وار مو شي په خیر علي تاسو په خیر علي څنګه حال دی الحمدلله خیر خیریت څه نوم دی ستاسو زما جي نور واحد نوم دی او څه کار کوئ زه چې دلته په ټیکنیکل ملټي نیشنل اداره کې انجینیرینګ سیکشن کې کار کوم خپل انجینیرینګ جی جی ښه دا راته ووایه چې دلته کې دا کوم پښتانه خو هر کوره یې داسې کور نشته چې څوک مسافر نشته که زمونږ ډېر شتمن او ډېر غني او ډېر د سرو زرو هر څه نه ډک وطن دی خو بیا هم موږ د څه ستونزو له کبله چې کوم ټول پښتانه مسافر یو هغه نوي پښتانه زلمي که چا سبق ویلی هم مسافرۍ له راځي که چا نه دی ویلی هم لکه زموږ په شان هغه هم راځي دي مسافرۍ له راځي نو چې دا کوم تعلیم یافته زلمي راځي
دوی ته څه مشوره ورکوي د شمشاد ټلویزیون په شیشه باندې چې د کومو خبرو په نظر کې وساتي چې بیا راشي چې دلته کې ورته هغه تکلیفونه او هغه ستونزې ورته نه راځي مخې ته؟ یا ټول نه وړاندې خو چې موږ ستاسو ډېر مننه کوو چې تاسو راغلی دلته او د شمشاد ټلویزیون په خاص توګه او بیا وروسته به موږ دا ووایو چې یاره دا پښتانه څومره د وطن نه راغلي دلته تعلیم یافته نو د هغې دپاره پکار دا ده زما خپله دا تجربه ده چې یاره دی راځي کلم دلته تعلیم یې کړي نو زیاتره داسې دي چې عام تعلیم یې کړي ګریجویشن یا بی سی ایم ای سی کړي نو زه به دا ووایم چې یاره هغې دلته راشي بیا اکثر هغې ته جابونه نه میلاویږي ښه تعلیمونه یې کړي خو جابونه نه میلاویږي که هغې چېرې داسې وکړي چې یاره کوم خلک چې دلته راتلل غواړي او یا هلته زموږ د وطن حالات داسې ډېر خلک راتلل غواړي نو که هغه ټیکنیکل تعلیم وکړي او څه لږه ډېره تجربه وکړي خواوشا کې کارخانې هم شته که په هغې کې څه تجربې او راشي دلته به نو هغه ډېر زیات سهولات به دلته او دویمه دا که هغې له د انګریزي ژبه ورځي نو د هغې دلته بیا ډېر زیات هغې ته اسانتیا به او لکه ګران ګراني به ورته څه نه نو ښه خو دا خو چې انګریزي ژبه له داسې ورځي چې لکه په زړورتیا سره یې ویلی شي ورځي وله خو دلته کې چونکې تجربه یې پکې لا نه وي نو ویلی نه شي نو دلته چې کله انټرویو ته دغه ته ورشي نو هغه ته ډېرې مشکلات پکې راځي دا خبره ستاسو په خپل ځای باندې ټیک ډېره مننه ستاسو مهرباني موږ سره دلته کې یو بل شاعر ملګری ناست دی دته به خواست وکړو چې دی موږ په خپل کلام باندې ونمانځي ستاسو نوم دی جی زما نوم میتګل سایل دی او زه د درسمند علاقې سره تعلق ساتم اول ستاسو ډېره ډېره مهرباني ستاسو په دې هلو ځلو باندې د پښتو دپاره یا د پښتو د کلتور دپاره په دې باندې مونږ ویاړ کوو ستاسو ډېره مهرباني غزل دی چې نیمه خلاصه دروازه مې زړګی خوري واه نیمه خلاصه نیمه خلاصه دروازه مې زړګی خوري ستا یوه یوه کیسه مې زړګی خوري واه 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 مهرباني او د پردي وطن څه ژوند دی خو تېرېږي د پردي وطن څه ژوند دی خو تېرېږي هره ورځ او هره شپه مې زړګی خوري وا دا شعر بیا ووایه د پردي وطن د پردي وطن څه ژوند دی خو تېرېږي هره ورځ او هره شپه مې زړګی خوري ډېر ښه نو ساقي شوم شوې که مستي دې د زړه لاړه ساقي شوم شوې ساقي شوم شوې که مستي دې د زړه لاړه ستا نیمګړې شان کاسه مې زړګی خوري واه 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 ډېر ښه او دا ستا غم راته دا ستا غوندې شیرین دی دا ستا غم دا ستا غم راته دا ستا غوندې شیرین دی خو ناترسه زمانه مې زړګی خوري واه 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 ډېر ښه ډېر ښه ډېر اعلی او زید ګل ساحل کستوري شمارم خیر دی ستا په سترګو شوګیره مې زړګی خوري ډېره مهرباني یو غزل راته بل ووایه ډېره مهرباني غزل دی چې دا ستا انکار به مې له ژوند د باور وګرځوي دا ستا انکار به مې له ژوند د باور وګرځوي ژوندی به څو پورې ژوندی ځان نه هر وګرځوي نو هغه نمرنګ مې که په دغه خاریې راوستو هغه نمرنګ مې که په دغه خاریې راوستو خدای شته په ډېرو سپینو سپینو به سر وګرځوي هغه نمرنګ مې که په دغه خاریې راوستو خدای شته په ډېرو سپینو سپینو به سر وګرځوي او په پښتونخوا مینو خلکو کړئ لاسونه پورته په پښتونخوا مینو خلکو کړئ لاسونه پورته رب د امن سرچینه پېښور وګرځوي او نن همزولو ته په ناز او ادا داسې ویل ګل ساحل به ډېر شلیدلی ټټر وګرځوي ډېر ښه
نو بله پکې یو خبره نه اضافه نه کوو راځئ چې ټنګ ټکور طرف ته لاړ شو
माजिगर दे बेलता अल्लाह खुद जर्रा वाला जाना न मुसाफिर. ټنګ ټکور نه پس زمونږ د شمشاد ټلویزیون زمونږ یو ډېر تکړه زلمی همکار خورشید ناست دی، هغه سره د خپلې خپرونې په حواله باندې خبرې کوم. خورشید ستړي مه شئ. ډېره مننه دې مو بخښه. ټول نه اول خو زه د ټولو ملګرو ډېره مننه کوم د ابوظبي والا چې څونه ملګري نن دلته راغلي دي او زمونږ یې ډېر عزت وکړو، ډېر قدر یې راکړو او بیا ورپسې نظار صاحب ستاسو یو جهان مننه چې ما ته مې لږه موقع راکړه چې زه هم پکې یو څو خبرې وکړم. زه چې تا ته ګورم ما ترې پښتو هغه تاریخي ټپره یادېږي چې په بل وطن مې پیرزو نشي، په بل وطن مې پیرزو نشي که د حسونو رسالې در پسې ځي. داسې زلمي خو پکار ده چې په خپل وطن کې دا مټې او دا خیرازه ذهنونه وي خپل وطن یې آبادولی. خورشیده زموږ خپرونه خو تاسو په شمشاد ټلویزیون ګورئ، ته خپل هم ډېر تکړه همکار یې زموږ او ډېرې خپرونې دې کړي دي. زموږ د خپرونې په حواله څه وایې ته څه مشورې موږ له راکړې څه پکې وکړو؟ مشوره خو به زه نشم درکولی تاسو ته او دا خبره زه هم ستاسو ملګری یم په شمشاد تلویزیون باندې زه هم یو خپرونه کوم شمشاد و مسافر او په هغه خپرونه کې زه هم په خپلو مسافر ورونو پسې ګرځم خو که زه ډېر تکړه شم د کیمرې په سترګه یو لس مسافرونه وښیم او تاسو چې کوم یې د ستاسو چې کومه خپرونه ده په دې خپرونه کې تاسو 100 یو نیم 100 200 ملګري راټول کړئ مسافرونه هغه راټول کړئ او بیا هغه په دې کیمرې په سترګه باندې تاسو ښایي هغوی څنګه ژوند کوي دلته څه هلې ځلې دي او هغه ورونه چې کوم د غریبي طبقې سره دي دلته مزدورۍ کوي کارونه کوي او ډېر په مشکلونو باندې دلته خپل ژوند تېروي، ډېر زاره چاوده ژوند دی، زره چاوده ژوند کوي. هغو تاسو ښایي نو زه وایم چې دغه 100 یو نیم 100 کسان نه دي، دا تاسو 100 یو نیم 100 کورنۍ ښایي تاسو هغوی دې ګوري چې څنګه دوی ژوند کوي دلته او څنګه دلته اوسېږي او بیا زموږ دغسې ملګري چې شوقیه فنکاران دلته کې مجلس یې کوي ټنګ ټکور زموږ د کلي هغه چې کومې حجرې وي چې کوم محفلونه وو هغه یې دلته هم ژوندی ساتلی دي. تاسو هغه ښایي د کیمرې په سترګه باندې ټولو خلکو ته ښایي په لر و بر کې خلک یې ګوري ډېر زیات یې خوښوي او زه هم د ستاسو د خپرونې ډېر غټ مینهوال زه به دا ووایم ستاسو خپرونه زه ډېره زیاته خوښوم او دا موږ ټول یې ډېر زیات خوښوو. الله هم کامیاب ساته. خورشید خان موږ دا خپرونه په دې نیت او په دې غرض را جوړه کړې ده چې هغه پښتانه زلمي چې خپل وطن نه را بهر دي او که دغسې فنکاران دي که دا شاعران دي تار دي شاعر ور شاعري ور څومره اعلی غزلې ووي دغسې دا شکیل شاه څومره ښه رباب غږوي. غواړو چې دا ټول خلک د شمشاد ټلویزیون په شیشه باندې ټولې دنیا ته وښو او د پښتنو مسافرو دا موږ یو نماینده پروګرام ټاکلی دی. همیشه ستا د تعاون او ستا د مرستې او ستا د ډاډګیرنې ته به سترګې په لار باندې ډېره مننه او زه د ستاسو ټولو ملګرو نه یو ځل بیا مننه کوم. تاسو یو جهان مننه. ډېره شکریه. آباد اوسئ، تل ودان اوسئ. یو ځلې بیا کلي ته راشه، یو ځلې بیا کلي ته راشه، په هره پوله مې لونګ کرلي دینه. موږ سره یو مېلمه ناست دی، ده سره خبرې ترې کوو. ستړي مه شئ، په خیر اړیږي. ډېره مهرباني یوسفزي صاحب. تاسو نوم دی جي؟ ما نوم جي ملک ریاض بنګش. تاسو دلته کار روزګار کوئ که څه؟ نه جي زه خو چکر ته راغلی یم دلته. خوش قسمته چې چکر ته راغلی. سلې داسې په زړه کې و چې هلته نه راتلې چې په دوغوای کې په ابوظبي کې به څه لیدو پسې راغلی دا د الله تعالی ډېر لوی رحم دی. دلته څه موږ ډېر ګڼ شای پښتانه ورونه ټول دلته کې دي، محنت مزدورۍ کوي، هغو سره ملکوت وشي. او بل ټولو نه غټه خبره یوسفزي صاحب دا څه دلته امن ده، پیس ده او ما په خیال کې په دنیا کې هر یو شي سره زه به دا وایم یوسفزي صاحب څه هر شي سره وخت تېرېږي خو ظلم سره نه تېرېږي. نو چونکې دي چې الحمدلله هغه شی نشته چې کومو ته راپېښ ده او دلته امن ده. د امن وجې نه د ټولې دنیا مخ د یو ای ته او چکر ته دغه ځای غوره کړی دلته راځي. ملک صاحب تاسو د امن خبره وکړه، که موږ وګورو په عمومي توګه د پښتنو په دې رویې کې په دې خبرو کې لکه د برداشت په پښتنو کې نشته،
تیزی ده پکې توندي ده پکې لا د بل خبرې ته غوږ نه ږدي بل پښتون ورور له د اختلاف کولو حق نه ورکوي. نو ستاسو په نظر کې دا د پښتنو په دې روي کې دومره تیزوالی دا د یو بل له برداشت دغه ولې نشته څه وجه؟ یوسفزي صاحب زه خو به دا وایم چې تېر شوي یو نیمه صدۍ وشوه چې د لر او بر په پښتونخوا باندې په پښتنو باندې یو جنګ مسلط شوی ده. تېر شوي 15 کالو نه پښتون په وینو باندې اړوب ده. پښتون هغه کلچر ختم کیږي، هغه پښتو ختم کیږي، هغه حجرې هغه مجلسونه ختم کیږي، حتی کې چې هغه جوماتونه هم محفوظ نه دي. مشران رانه لاړو، د قوم د کلي هغه څه چا پرې به غونډه کېده هغه مشران رانه ختم کیږي. نو د دې به سری اکشن وي. نو هغه تاسو یوسفزي صاحب په دې ښه پوهېږئ چې یاره خامخا به هغه څه نه څه تلخی به پښتون بې لري په زړه کې. ډېره مننه ملک صاحب ستاسو له درنو پکو خبرو چې راغلئ په دې خپرونه کې موږ سره ګډون وکړ. لوی تاسو شکرګزار یو چې تاسو په دوره لنګ تنګ وخت کې د پښتنو ته او مسافرو ته ډېر ښه روغ پروګرام ورکوئ جي. الله مو تاسو کامیاب لري. ډېره مننه. ډېر خوشحاله. غمجن مازیګر دی بیلتا الله خود ذره ولا جانا نه مسافر. دا تا ته چا وی چې مین شه، دا تا ته چا وی چې مین شه په سپینه ګیره د سیلاب د اوښکوزي. ستړي مشئ په خیر. زموږ سره مشر ناست دی، زه سره خبرې اترې کوم. ستړي مشئ په خیر. نصیب صحیح. ساله ولې کاکا؟ الحمدلله. څه نوم دی ستاسو؟ عقیل بادشاه نریوي. او څومره وخت هم دلته وشو؟ یاره جي ژوند لاړو. پوره ژوند لاړو. څومره عمر به دې تېر کړی دلته په دې مسافرت کې؟ لکه زه به درته دې ځای کې اردو یو شعر وایم، اجازت شته؟ وایه کاکا. خو که پښتو دې ویلی نو زیات به ښه. دې مناسبت سره اردو والا شعر ډېر فټ رہی. ښه وایه تا ته. آئی کسی کو گھر سے نکلتی ہی مل گئی منزل. کسی کو گھر سے نکلتی ہی مل گئی منزل، کوئی ہماری طرح عمر بر سفر میں رہا. څومره وخت هم یاره جي زه خو په 67 کې د ملک سره غنی هلکوالی ځواني او بوډاتوب. نو بس کېنه زه هم څادر په وکړه که زه چې زه بس څه به کوو لکه اخر څومره به سړی کوي دا مسافري. خو زه مو کلیواله داسې ګوایان شته لکه جرګې په نیت بېرولو خو نه یې پرېږدول. جرګه یې ویروستل. خلک خو بانې وایي چې بس څنګه به زه کینسل کړم. یاره جي مو کلیواله دروغ هسې هم د ایمان زیان ده. لکه مو خوریونه وررونه بچي ویرولو کپنۍ ته. نو هغو ما ته جواب کې دا ویلو چې یاره موږ په دې خبرې لا جواب کړو چې یا به یې دې جنازه مخکې اوچتېږي یا به یې ما مخکې. نو داسې څه شی بوړه دې په سر کې لګېدلی؟ ما نه لکه کپنۍ نه پرېږدي. بابا د ژوند کې خو به تا ډېر بلا خبرې لیدلي، خوشحالۍ خبرې به پکې راغلي، د غم خبرې به پکې راغلي. مسافري دوم داسې کله سړی ابای مړ شي سړی جنازې له ونه رسي، کله ښادي وي په کور کې سړی پکې ورونه رسي. بلا خبرې داسې خوږه خبر راته وکړه، د خپل ژوند یو خوږه خاطر راته بیان. نو زه به تاسو ته صدر صاحب د صابر صاحب هغه نظم به وړاندې کړو چې هغه ټولو پښتنو دپاره که اجازت وي. بالکل اجازت دی بابا. ایوب صابر صاحب یو نظم د شعور څه